د کدو زړي د روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو د کدو زړي په اړه ده. د کدو زړي یا تخم سربیره پر دې چې ښه خوند لري، پرېمانه غذایي خاصیتونه هم لري. که څه هم د کدو زړي خوراک په افغانستان کې ډېر عام نه دی، خو د نړۍ ځینې مملکتونه همدغسې چې زموږ د لمر ګلي زړی او یا جلغوزي خورو، دوی د کدو زړي خوري. د کدو زړي د مجموعي روغتیا لپاره خورا ګټوره وي او د ګرم اغېزې په سبب په ژمي کې استعمال مفید وي. دغه راز د کدو زړي د ښځو لپاره هم اړین وي او د کدو زړي په خپل ترکیب کې مګنیزیم، کاپر، پروټین او زنک لري. په دې په زیاته اندازه شحمي اسیدونه هم وي چې د وینې جریان ښه کوي، شریانونو ته ګټه رسوي او د وینې غوړ کموي، او که چېرته په ژمي کې استعمال شي نو د بې شمېره موسمي ناروغیو څخه خوندیتوب رامنځته کوي. د کدو مهمې ځانګړتیاوې: 1. پروستات د لویېدو مخه نیسي. 2. مثانه تقویه کوي. د ځینو څېړنو پر اساس د کدو د زړي شیره مثانې ته خورا ګټه لري. 3. د پریشانۍ مخه نیسي. 4. د هډوکو ورستېدو مخه نیسي. 5. د طبي التهاب مخه نیسي. 6. د پښتورګو د ډبرو د جوړېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. 7. د ګېډې د چینجیانو په مخنیوي کې مهم رول لري. 8. کلسترول کموي. 9. د تحقیقاتو له مخې د کدو زړي د ځینې سرطاني ناروغیو له مخنیوي سره هم مرسته کوي. د کدو زړي ښه او آرامه خوب سبب کېږي او روغتیا پالان یې د طبیعي خوب دوا ګڼي. د کدو زړي د ویښتانو د ودې لپاره هم مهمه ده او د ویټامین سي ویښتانو ته هم ډېره ګټه لري او د ویښتانو د تویېدو مخنیوی کوي. د کدو زړي استعمال د روغتیا لپاره خورا اړینه وي او بدن ته ګټور ویټامینونه او منرالونه ورکوي او په کارولو سره تر ډېره لږې احساس نه کېږي او په طبیعي ډول وزن کموي. د شکر ناروغۍ مخنیوی کوي. حافظې ته وده ورکوي. د زړه د ناروغیو مخنیوی کوي. د سږو بلغم له منځه وړي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.